سلامونه عقیل صاحب، دا ډیره زیاته پراخه موضوع ده. په دې ډیرې زیاتې خبرې کیدای شي، خو زه به خپله موضوع خپلې خبرې د پښتنې ټولنې پورې محدود وساتم. په پښتنه ټولنه کې که څه چې په تېر 15 شپږ کاله کې د سوشل میډیا استعمال ډېر زیات شوی دی، دا ډېر زیات مثبت اړخ دی. ان پرنسپل بنیادي خبره دا ده، خو منفي اړخ دا دی چې دلته منفي تبلیغات ډېر زیات کیږي. تبلیغ کول یعنی د هر څه، د خپلې نظریې، د خپل جماعت، د خپل خاورې، د خپل قام د مسلو خپل احتجاج کول، هر قسم تبلیغات دا ډېر ښه عمل دی. خو منفي تبلیغات چې دي نو هغه زموږ په ټولنه کې بدنصیبۍ نه ډېر زیات عام دي. دا ده چې څه د یلو جرنالیزم سره وابسته خلک صحیح ادارې اوټ اف کنټیکسټ څیزونه راخلي، د سیاق و سباق نه هټ کر مواد راواخلي، هغه خپاره کړي. او کله چې هغه خپاره کړي نو زموږ د پښتنو بیا د ډیجیټل بیهیویر لږ کمی دی، ځکه چې موږ بیا کراس چک کوو نه. یو خبر که موږ ته چا د یو انټرویو نه څوک اقتباس راواخلي د یو شخصیت حوالې سره، تاسو د نږدې ورځو کې وکاته، یو سیاسي شخصیت کېدی شي، یو سماجي شخصیت کېدی شي، یو مذهبي شخصیت کېدی شي، دغه ویډیو اډیو یا دغه خبر یو مخصوصي سره واغسته شي د مخصوص مقصدونو لپاره، چې کله هغه پروپیګیټ شي، د هغې تبلیغ شروع شي، نو بدنصیبي دا ده چې زموږ پښتانه یوزرز بیا دومره زحمت نه کوي چې هغه بیا کراس چک کړي یا د هغې په مقصد باندې ځان پوه کړي، شاته ځان ورسوي او په دې خبره ځان پوه کړي چې په دې دنیا کې یلو جرنالیزم یا کلیک بیټ باندې خلک راوستل، ویورشپ سیوا کول او د ویورشپ سره سمو مطلب په دغه طریقه باندې پیسې ګټل یا د یو کس شخصیت کردار کشي کېدل یا دغه کریکټر اساسینیشن چې څه ته وایي هغه کېږي. موږ په کار ده چې په دې باندې ځان پوه کړو، په هره خپره شوې خبره یقین ونه کړو. دا ډېر زیات منفي استعمال په پښتنه ټولنه کې کېږي. بله دا ده چې پښتنه ټولنه کې صرف او صرف سوشل میډیا یا انټرنیټ چې کوم دی نو هغه د انټرټینمنټ او د خبرونو دپاره استعمالیږي. دا دواړه په خپل ځای ډېر خوندور څیزونه دي، رابطه کارۍ دپاره استعمالیږي، د کمیونیکیشن دپاره دا هم ډېره زیات ضروري ده. خو د دې سره سره په پښتنه ټولنه کې د دې خبرې ډېر زیات کمی دی. په کار ده چې پښتانه نه صرف د دې رابطې دپاره د کمیونیکیشن او نه صرف د انټرټینمنټ او د خبرونو او تبلیغاتو دپاره، بلکې دا سوشل میډیا چې کوم ده نو دا د لرننګ یعنی د زده کړې او ورسره د ارننګ یعنی د ګټې وټې ذریعه جوړه کړي. موږ له په دې باندې عقیل صاحب ډېر زیات کار پکار دی. پښتانه په دې دنیا کې ډېر زیات کم دي. که تاسې د پنجاب او که تاسې په هندوستان کې، که تاسې په غربي هېوادونو کې وګورئ، نو اوس زیاتره ځوانان چې دي هغه فریلانسنګ کوي، هغې مختلف قسم کارونه کوي د انټرنیټ له لارې. ما پرون کاته نو په انټرنیټ باندې عقیل صاحب چرګان خرڅېږي، ایون ځناور خرڅېږي، ایون ټوپۍ خرڅېږي، ایون د ژوند د استعمال د ګنډلو د ستن نه واخله د هلیکاپټره پورې د جازه پورې څیزونه خرڅېږي. د معمولي نه صلاحیت که د چا وي نو هغه په انټرنیټ باندې ځان ته پیسې ګټلی شي، په کور ناسته باندې ځان له خپل کار کولی شي، ځان ته شهرت پیدا کولی شي، د خپلې سیمې امیج جوړولی شي، د خپلو خلکو ښه امیج جوړولی شي. نو په کار ده چې د نورو قومونو تر څنګ پښتانه هم دې ته راشي. دویمه خبره تاسو دا کړې، پوښتنه دا کړې وه چې زه کله کنټینټس جوړوم نو ماته د خلکو فیډبیک صحیح سره د دې چې زه د پښتنو یوزرز یا پښتانه چې کوم صارفین دي د هغې ډېر زیات ناقد یم، په هغې باندې ډېر زیات تنقید کوم چې دوی صحیح استعمال نه کوي. خو د ذات حوالې سره خبره کوم، د خپل ځاني خبره چې کوم ده نو زه ډېر زیات خوشنصیب یم او ډېر زیات مشکور یم د خپلو ټولو پښتنو ملګرو، یارانو، دوستانو چې ما کله هم کنټینټس جوړ کړي دي. نو 90% په سلو کې لس کم سل کسه چې دي د هغې فیډبیک ډېر زیات ښه. عقیل صاحب ستاسې غوندې ښه بشعور خبریالان هغې اپریشیټ کوي. دغسې الله حکامو ته کله کله زما هغه سرکیزم او سټایل هغه پیغام رسي او دغسې دانشور طبقې ته هغه پیغام رسي، نو زه ډېر زیات مطمئن یم او خوشحاله یم په دې حواله باندې. ما ته منفي فیډبیک چې دی نو هغه د 5 نه 10% پورې دی، یعنې خلک کنځل کوي او په دې باندې بار بار زه خبرې هم کوم چې د کنځلو نه زما سوچ بدلیږي، نه زما فکر بدلیږي. څنګه چې زما فکر سوچ په کنځلو نه بدلیږي، داسې زه ستاسو سوچ په کنځلو، په سپکو، په سپورو نشم بدلولی. نو باید د دې نه ډډه وکړو. په کار ده چې دا یو قسم دا د ډیجیټل بیهیویر یو مهمه حصه ده چې موږ مینرز میټر که نه، لکه کوم اقدار چې دي د هغې خیال وساتو، طور طریقې چې دي هغه زموږ سمي. که موږ چا سره اختلاف هم کوو نو باید په دلیل یې وکړو. ټولو پښتنو ته د دې خبرې احساس پکار دی. تاسو سوشل میډیا د مقصدیت خبره وکړه، نو هغې کې دا خبره راله چې ښه امیج د خپل ذات حوالې سره، د خپل کلي، د خپل ولس، د خپلې ژبې حوالې سره که موږ جوړول غواړو نو باید هلته په دلیل باندې خبره وکړو، باید هلته په
مهذبه طریقه باندې خبرې وکړو. باید دلته د منفي تبلیغاتو نه ځان هم وساتو، نورو ته هم منفي تبلیغات خپاره نه کړو. بله دا ده چې ما وړاندې ذکر وکړو چې دلته د دې هر څه سره څنګه د لرنینګ او د ارنینګ ښې موقع دي، دا مقصدیت طرف ته موږ بوتلی شي، زموږ ځوانانو ته کار روزګار پیدا کېدی شي. په پښتو ژبه باندې ډېر زیات کار روان دی، د خوشقسمتۍ خبره ده، خو زیاتره لیکونه په شعر و شاعري کې کېږي. نو زه غواړم خپلو پښتنو یارانو دوستانو لیکوالانو نه چې په نثر کې لیکلو کې بلاګز ولیکي، د پښتو کتابونه اډیو ویډیو د ډاکومنټریز په شکل کې په انټرنیټ باندې کېږي چې دغسې پښتانه دې هم استفاده وکړي او دغه خلک یعنې علم حاصل هم شي او علم خور هم شي. دلته موږ دواړه مقصدونه ډېر په اسانۍ سره کولی شو چې ښه نه ښه زیات نه زیات علم ترلاسه کړو، مثبت نه مثبت انرژي ترلاسه کړو، مثبت نه مثبت علم چې دی هغه او انرژي چې کوم ده نو هغه نه صرف خپاره کړو نورو ته یې ورسوو، بلکې د ټولو په ګټه باندې او د قام ګټه ترې واخلو. نو د پښتنو نه مې دا غوښتنه ده چې بلاګز اړخ ته راشي، زیات نه زیات په نثر کې لیکلو کې د نورو ژبو ژباړې وکړي، د نورو علومو د دلته ترجمې وکړي، ښه ښه کتابونه راوژباړي یا ترجمې کړي چې دغسې زمونږ بچیان زمونږ راتلونکي نسلونه ترې استفاده وکړي. نو منفي او مثبت دواړه شته، خو زه اټلیسټ دا ګڼم چې اوس ورو ورو موږ فضل د خدای د مشرانو په دعا باندې د هغوی په لارښودنه باندې اوس موږ مثبت طرف ته روان یو. په دې موضوع ډېرې خبرې کېدی شي، خو د وخت د کمود په اساس باندې به زه اجازه والم. د وخت راکولو یو جهان مننه. د ټولو کور ودان.